سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند یاست او وخت مو په خیر وي. غواړم دې ویډیو کې تاسو دا وښیم څنګه موږ تاسو کولی شو چې خپله ورځنۍ ګټه یا د سرمایې ګټه ډیپوزیټ والېټ ته انتقال کړو. اوس راځو په ډیپوزیټ والېټ کې $1.40 پراته دي. زه غواړم چې په همدغو پیسو چاته پکیج پیل کړم نو $1.40 ته ضرورت ده. $3 کم دي، ضرورت په اساس باندې راځم له کمپاوند شکل څخه یا له ټریډ له ګټې څخه $3 ته راباسم. دلته به ټرانسفر کلیک وکړئ. د ټرانسفر کلیک کولو وروسته ټرانسفر څومره ډالر ته لیږي همدلته بیلانس ورته ولیکئ. $3 ته ما ضرورت $3 غواړم چې ولېږم. دلته به ټرانزیکشن پاسورډ ورته ورکړئ، ما راټایپ کړی پیسټ مې کړو. وروسته به ټرانسفر بیا کلیک وکړئ. دلته ستاسو ایمیل ته یو کود لیږي، هماغه کود به له ایمیل ادرس ورته راواخلئ. دا هغه ده one time password for compounding interest transfer 1440 کنفرم ټرانسفر کلیک کوو. اوس راځو دا پیسې چېرته انتقال شولې. دلته به تاسو کیدای شي نور پکیجونه هم ولرئ، بل پکیج څخه هم ویډرا کولی شئ. مثال دغه پکیج ګټه خو ما وله $1.11 درېیم ویسته مخکې $14 شوه. 500 پکیج ګټه ګورو، وینئ 440 هر څومره چې وارد تاسو اندازه یې چې وباسئ هماغه ایستلی شئ، ډي والېټ ته یې لیږلی شئ. په دې طریقه باندې اوس راځو ټرانزیکشن ته، فنډ ټرانسفر ته. دا خو ته کمپاوند والېټ ته انتقال کړی دی دې ځای څخه. اوس بیا له کمپاوند والېټ ډي والېټ ته واړئ. دلته به دې سلیکټ والېټ ته دغه ورته انتخاب کړئ، کمپاوند والېټ ځکه ته کمپاوند والېټ ته انتقال کړی وي. کمپاوند والېټ کې څو پیسې دي؟ اویلیبل اماونټ $3 دی. اوس دا ډیپوزیټ ته ځین لېږم. دلته څومره ځین لېږي ډیپوزیټ ته 3 ورته لیکو او ټرانزیکشن پاسورډ ته پیسټ کوو او پروسیس باندې کلیک کوو. اوس به مستقیم ډیپوزیټ ته ولاړ شو. راځو ډیشبورډ کې ډیپوزیټ والېټ ګورو چې اوس څومره پیسې دي پکې. همدغه ده په ډیپوزیټ والېټ کې 140 مخکې 140 وي. نو هیله ده چې ویډیو نه به مطلب اخیستی وي. که کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې ولیکئ. ښه وخت کې چارې